السلام علیکم. زه یم ستاسو ملګری شبیر احمد زهین د زهین ټیلر ټیچینګ یوټیوب چینل څخه. هیله لرم تاسو به د صحت په جمع باندې پټ وئ او ورځو په خیر سره پیل کړي وي. راغلی یم نن ورځ تاسو ته د 11 ټولګي د کیمیې برخې ته 11 ټولګي د کیمیې برخې کې تاسو نن د محلولونو ډولونو باندې غږیږم. په دې باندې خبرې کوو. راځو درس ته لومړی که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو شاګردان هم نور شاګردان هم ورسره ګټه واخلي. راځو لومړی راځو د محلولونو ډولونو ته. د محلولونو په ډولونو باندې غږیږو او بیا ډولونه ښیو. محلولونه په درې واړه فزیکي حالتونو لکه جامد، مایع او ګاز کې وجود لري. یعنې محلولونه په درې واړو حالتونو کې شته. فزیکي حالتونو کې په جامد کې محلولونه شته، په مایع کې محلولونه شته او په ګاز کې محلولونه شته. که درې واړه حالتونه په پام کې ونیول شي نو محلولونه چې دي په 9 ډوله دي. که چېرته درې واړه فزیکي حالتونه په پام کې ونیول شي، جامد، مایع، ګاز درې واړه په پام کې ونیول شي نو محلولونه په 9 ډوله دي. راځو مسلسل مالیکول دي، مسلسل یې ښیو سره د مثالو. لومړی دا په ګاز کې د ګاز محلول. په ګاز کې د ګاز محلول لکه څه ډول؟ په ګاز کې د ګاز محلول لکه هوا. هوا څه ډول؟ لکه چې ته هوا وګورو، په هوا کې بېلابېل ګازونه شته. په هوا کې کاربن ډای اکساید شته، هایدروجن شته، نایتروجن شته، هایدروجن شته، بېلابېل ګازات په هوا کې شته. هوا کې منحل دي. نو ځکه موږ هوا ته ویلی شو چې په ګاز کې د ګاز محلول، یعنې په هوا کې زیات ګازونه منحل دي که نه. د هوا چې ده بلکې یوازې اکسیجن نه دی، بې شمېره ګازونه دي، زیات ګازونه شتون لري دلته په هوا کې. دویم چې دی په ګاز کې د مایع محلول. په ګاز کې د مایع محلول څه ډول؟ په ګاز کې د مایع محلول لکه لمده هوا. لمده هوا که چې ته وګورو، هوا که فکر وکړئ یو ګاز دی که نه، او مایع پکې څه شول؟ لمده هوا کوم چې ناو لري که نه. یا مثلا که چې ته وګورو شلوانګ چې وګورو د شپې په انکسار په مهال کې وګورو، راوریږي په هوا کې وي خو راوریږي هوا لمده وي که نه. یا مثلا د اوبو بړاسونه که وګورو، اوبو بړاسونه ګرم اوبو بړاسونه که چېرته په ژمي کې تاسو وګورئ، لومړی په یو حمام که چېرته تاسو اوبه چې دي توی کوئ نو وروسته په شیشو باندې اوبه راتویږي چې هغه لامل د هوا دی، د هغه لمده هوا ده که نه. نو لمده هوا دې ته وایي چې هم اوبه کې دي هم ګاز دی یا د وریځې چې دي. دریم په ګاز کې د جامد محلول. په ګاز کې د جامد محلول لکه په دود کې کاربن. په ګاز کې د جامد محلول مثلا که چې د باټۍ وګورو که نه، که چې د باټۍ وګورو هر کله چې د دود کوي په دې کې ګاز هم شته او ګاز څه هم د هوا چې خپرېږي که نه، دا ګاز جامد چې په کاربن دی، په دې کې د کاربن ذرات کې دي. نو ځکه ورته په ګاز کې جامد محلول وایي، په دود کې کاربن. څلورم په مایع کې د مایع محلول. په مایع کې د مایع محلول لکه په څه معنی؟ لکه په اوبو کې الکول. په اوبو کې لکه الکول، یعنې په الکول چې کله اوبو ته واچوو، لکه په مایع کې مایع، الکول هم مایع دي، اوبه هم مایع دي. نو دا په کله چې لوښي سره واچول شي نو چې څنګه په مایع کې مایع محلول جوړېږي. پنځم ته راځو په مایع کې د ګاز محلول. په مایع کې د ګاز محلول لکه په اوبو کې منحل اکسیجن. په اوبو کې منحل اکسیجن، په اوبو کې هم اکسیجن شته. په اوبو کې هم اکسیجن شته نو هغې ته اوبه چې شوې مایع شوه، اکسیجن چې شو هغه ګاز شو. نو دې ته په اوبو کې مایع کې د ګاز محلول وایي، لکه په اوبو کې منحل اکسیجن. شپږم ته راځو، شپږم محلول ته په مایع کې د جامد محلول. په مایع کې د جامد محلول لکه په اوبو کې د مالګې محلول. په اوبو کې د مالګې محلول، اوبه چې شوې دا مایع شوه او مالګې ذرات چې د جامد دي، نو دا چې کله پکې په اوبو کې جامد کوم محلول جوړېږي نو دې ته په مایع کې د جامد محلول ویل کېږي. د مالګې ذرات چې د جامدات دي، اوبه چې دي مایع دي. اووم محلول ته راځو په جامد کې د جامد محلول. په جامد کې د جامد محلول لکه الیاژونه. الیاژ که چېرته وګورو د دوو هغه چې دي د ویلې شوي فلزاتو متجانس مخلوط ته الیاژونه وایي که نه.
دوه فلزات راځي یو ویلي شوي وي که نه ویلي شوي وي سره ګاډېږي یو متجانس مخلوط جوړوي دې ته الیاژونه وایي. په جامد کې جامد مطلب لکه الیاژ څه ته وایي ترجمه کړه د الیاژ د ویلي شوي فلزاتو متجانس مخلوط ته الیاژ ویل کېږي. د ویلي شوي فلزاتو متجانس مخلوط ته الیاژونه ویل کېږي. الیاژ لکه څه لکه برونز که چېرته وګورو برونز یو الیاژ دی چې دا د میس او د کلایې څخه جوړ شوی ده. د میس او د کلایې څخه جوړ شوی یو متجانس مخلوط ته برونز. هر وخت به الیاژونه یو متجانس مخلوط وي، دې ته باید پام وي. الیاژونه څه دي؟ الیاژونه متجانس مخلوط دي هر وخت. برونز د څه څخه جوړ شوی ده؟ دوه فلزات دي، یو میس ته او بل کلایي ده، دې څخه جوړ شوي دي. نو په جامد کې جامد مخلوط څه شول؟ الیاژونه شول. اتم ترازو په جامد کې مایع محلول. په جامد کې د مایع محلول لکه کریستالي اوبه. کریستالي اوبه د درې ډولونه لکه مالیکول دی میس سلفیټ ضرب 15 مالیکوله اوبه چې نیلتوتیا هم ورته ویل کېږي. نیلتوتیا هم ورته وایي. دا یو ډول کریستالي اوبه دي چې په ځان کې 15 مالیکوله اوبه لري. دا میس سلفیټ چې په ځان کې 15 مالیکوله اوبه لري چې ورته کریستالي اوبه یا نیلتوتیا ویل کېږي. نو ډولونه یې هم شته. دا په جامد کې د مایع محلول دي. نن ډول ته راځو په جامد کې د ګاز محلول. په جامد کې د ګاز محلول لکه په پلاتین کې د هایدروجن جذبېدل. پلاتین چې د یو جامد جسم ده، پلاتین یو جامد ده او ګاز چې د هایدروجن ده. هایدروجن راځي په پلاتین کې جذبېږي چې دې ته په جامد کې د ګاز محلول ویل کېږي. دا د محلولونو ډولونه په بېلابېلو فزیکي حالتونو کې په جامد کې مایع او غاز کې چې ما تاسو ته وړاندې کړل. که څه هم درسونه کم وایو تر څو تاسو درسونه باندې پوه شئ، ستړي نه شئ د ویډیو څخه. نو انشاءالله د نن ورځې لپاره دغه درس کافي دی. سبا ته به بیا په بل درس باندې غږېږو. نورو دوستو اجازه غواړو. د خدای په امان.